بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ بیا راځو CSS ته او په CSS کې نن موږ په سلیکټر باندې خبره کوو. په سلیکټر باندې مخکې یو څه بحث کړی ده، خو اوس بیا راځو په سلیکټر باندې بیا یو څه بحث کوو. وایو چې سلیکټر څه ده. سلیکټر مو مخکې ویلي دي چې سلیکټر په اساس باندې موږ کولی شو چې د HTML یو الیمنټ یا ټګ موږ مشخص کړو، ټارګیټ یې کړو، ترڅو په CSS کې په هغه باندې ډیزاین وکړو. د یو الیمنټ د مشخص کولو یا د ټارګیټ کولو لپاره ترڅو د ډیزاین وکړو موږ د سلیکټر نه استفاده کوو. سلیکټر چې دی موږ ویل چې څلور ډوله دي موږ سره. یو چې دی موږ سره سیمپل سلیکټر دی، بل چې دی موږ سره کامبینیټر سلیکټر دی، او بل چې دی موږ سره اټریبیوټ سلیکټر دی، بل چې دی موږ سره سیډ کلاس اینڈ سیډ الیمنټ دی. صحیح ده. دا څلور وړه په شي کې راځي، په سلیکټر کې راځي. دې څلور وړو په اساس باندې موږ کولی شو چې د HTML الیمنټ یا ټګ مشخص کړو ترڅو یو ډیزاین په اپلای شي. اوس نن ورځې ویډیو موږ په سیمپل سلیکټر ده. سیمپل سلیکټر کوم سلیکټرونه دي؟ سیمپل سلیکټر کې څلور ډوله بیا سلیکټرونه دي. یو چې دی ټایپ سلیکټر ده، دوهمې کلاس سلیکټر ده، او درېمې ID سلیکټر ده، څلورمې یونیورسل سلیکټر ده. لومړی راځو ټایپ سلیکټر موږ وایو چې ټایپ سلیکټر څه ده. راځو عملا سبلیم ته، هلته HTML او CSS ته راځو او هم تعریفو او هم عملی کار پې کوو او بحث پې کوو. راځو اول موږ باید HTML صفحه ولرو. HTML صفحه کې ما مختلف الیمنټس یا ټګونه اخیستي دي. یو چې دا مثلا پیراګراف ده چې کلاس مې ورته اخیستی، کلاس په اټریبیوټ فرست مې ورکړی ده ورته. بل چې دا بیا پیراګراف ده، دې ته مې ID اټریبیوټ اخیستی، ویلو مې ورته سیکنډ ورکړی ده. او همدغه شان بل پیراګراف هیڅ کلاس یا اټریبیوټ نه لري، او سپن چې دا د کلاس اټریبیوټ ده، سپن ون یې ویلو ده. همدغه شان بل سپن ده هیڅ موږ سره اټریبیوټ نه لري، بل پیراګراف ده، بل پیراګراف دغه موږ سره بیا چې لري ID اټریبیوټ لري او تړ په نامه یو ویلو لري موږ سره. یو بل پیراګراف ده چې هغه ته موږ CSS info ویلو ورکړې ده، خو د چا لپاره؟ د کلاس اټریبیوټ لپاره. او یو بل پیراګراف په دې پیراګراف د دننه بیا موږ چایلډ اخیستي دي، مثلا یو د یو په نامه باندې ټګ د انډرلاین، بل د ایټالیک په نامه باندې، بل د بولډ په نامه باندې. دا چې څو موږ الیمنټ اچولي دي یا ټګونه اچولي دي، د چا چایلډ دي؟ د پیراګراف چایلډ دي، د CSS info. بل پیراګراف موږ کلاس اخیستی ده او دې کلاس ته هم موږ چې ورکړی ده HTML info ویلو مې ورته ورکړی ده. خو راځو اوس په خپل بحث ته. دا خو HTML صفحه شوله، او دا چې څو CSS صفحه شوله. دا CSS صفحه موږ څه کوو؟ د CSS صفحه کې کوډ کوو او د CSS ایکسټنشن باندې ثبتوو. بیا د HTML سره چې ورکوو د هیډ سیکشن کې موږ دې ته لینک ورکوو. صحیح ده. اوس ټایپ سلیکټر کوم سلیکټر ده؟ ټایپ سلیکټر موږ یوازې په HTML کې هغه ټګ یا الیمنټس، مثلا دا یو ټګ یا الیمنټ ده، دا د موږ سره یو چې سو ټګ شو، دا مثلا موږ سره یو بل ټګ شو، دا ټګ شو، دا ټول د موږ سره ټګونه دي. موږ دلته یوازې د ټګ لیکو بیا ډیزاین پکو. دا دغه ټګ په ټګ باندې هغه هر څومره ټګونه دي په HTML صفحه کې، په دې ټول باندې دغه ډیزاین څنګه کیږي؟ اپلای کیږي. مثلا راځو اول موږ سره باډي ده. صحیح ده. باډي ده، باډي HTML الیمنټ یا ټګ ده، دا مو راخیستی. دلته مو مثلا صرف باډي لیکلی ده. بیا موږ په دې باندې ډیزاین کو. ډیکلیریشن مو ورته ورکړی، ډیکلیریشن کې مو پراپرټي نیم اخیستی ده او ویلو مې ورته ورکړی ده. پراپرټي نیم کې موږ چې ورته اخیستی ده، بیکګراوند کلر مو پراپرټي ورته اخیستی ده، ویلو مې پینک ورکړی. بل مو پراپرټي موږ ورته فونټ سایز اخیستی ده او ویلو مې ورته 1.2 ورکړی ده. اوس راځو دا د موږ سره چې سوله صفحه شوله. کله زه دغه صفحه ریفریش کوم نو په دې کې چې راځي تغییر راځي. وبخئ، دا ما سیو کړی نو، کنټرول S سیو کوئ او د دې نه وروسته دا راځو ریفریش کوئ. کله چې ریفریش کوم نو
دغه ډاکومنټ یا دغه صفحې باډي څنګه شوله پرنټ شو او د لیکنې سایز یې څومره سو 1.7 EM سو صحیح ده. دغه چې سو دا د باډي ته موږ یو ډیزاین وټاکه. راځو بخې په بخښنې سره چې یو څه ستونزه راځو بیرته خپل درس سره ګرځو. دا موږ په باډي باندې چې وکړه یو ډیزاین مو وکړه. اوس زه راځم په پیراګراف باندې یو څه ډیزاین کوم. ګوره زه پیراګراف ما دلته چې په اساس اخیستی د پی ټګ په اساس مو اخیستی. دلته یوازې پی ټګ فی لیکم صحیح ده. او زه نور دلته ډیکلیریشن ورته ورکوم. مثلا ورته وایم چې کلر یې چې کوم ته بلو که صحیح ده. کلر مې بلو ورته واخیست. اوس دغه پی چې ده یا پی چې دلته ما واخیست او دغه ډیزاین چې ما ورته وکړه چې د رنګ دی یا د لیکنې رنګ د چې سي بلو دی سي، نو دغه څه پیراګراف چې موږ سره دی په دې ټولو باندې اپلای کیږي. ته کومه کلاس اخیستی ده که آیډي مې ورته اخیستی هر څه مې چې ورته اخیستی خو څومره پی د موږ سره دی څومره پیراګراف چې موږ سره ده په ټولو باندې څنګه کیږي دغه ډیزاین اپلای کیږي. اوس به راسو وګورو دا به ریفریش کړو. ګوره په دې ټولو پیراګرافونه دا ټول د ما سره چې دي پیراګرافونه دي په دې باندې چې اپلای سه د شین کلر یا بلو کلر څنګه سو په دې باندې اپلای سو. دا خو چې د موږ سره چې ده سپن ده دا موږ سپن کې اخیستی و صحیح ده ځکه په دې باندې نه ده ډیزاین نه ده اپلای شوی. مثلا دا یو سپن سو دوه سپن مو اخیستی و دا و صحیح ده دې کې مو مې اصلي لیکنه اچولې. اوس مثلا زه غواړم چې دوه سپنه دي ما سره په دې باندې هم زه یو څه کوډ وکړم صحیح ده. نو دې لپاره زه راځم مثلا کلر ورته انتخابوم چې کلر د چې سي ریډ دي سي د چې کلر د لیکنې کلر نه زه دغه دوه سپن دي په دواړو باندې به دغه ډیزاین اپلای کیږي. راځم دا ریفریش کوم دا چې سو دې موږ سره ریډ سو صحیح ده. اوس زه راځم د چې نه استفاده کوم د کلاس سلیکټر نه استفاده کوم. کلاس سلیکټر د چې لپاره کارول کیږي؟ کلاس سلیکټر د دې لپاره کارول کیږي ترڅو یو مشخص ټګ هغه باندې ډیزاین وکړو. مثلا په دغه ټایپ الیمنت کې ما خو پی باندې ډیزاین کوو خو دا په ټولو پی باندې یا په ټولو پیراګرافونو باندې څنګه کېده اپلای کېده. په دې کې زه یو مشخص کوم مثلا دغه اول یو چې ده اول پیراګراف په دې باندې زه غواړم چې ډیزاین وکړم. وخت دا مې بند کړی نه ده دا به دلته بند کړم کلوز وکړو صحیح ده. اوس دغه اول چې ده دې ته ما کلاس ویلو اخیستی ده چې فرست صحیح ده. زه راځم وبخښئ سبلیم ته او سبلیم کې CSS ته راځو او دلته موږ په کلاس سلیکټر باندې خبره کوو صحیح ده. نو اول پیراګراف باندې چې کله زه ډیزاین کوم او هغه چې دا کلاس مې اټریبیوټ ورته اخیستی ده او ویلو مې ورته ورکړی وه چې فرست. نو زه د کلاس لپاره چې اچوم ډاډ علامه اچوم او دغه نه وروسته د کلاس ویلو اچوم. دلته د کلاس ویلو چې ده فرست ده صحیح ده او ډاډ علامه مو اچوله دغه نه وروسته فرست او نور دلته ډیزاین زه ورته مشخص کوم. مثلا دې ته زه ډیزاین مشخص کوم د اول پیراګراف ته چې دی کلر رنګ څنګه که ریډ که. راځم دا کنټرول A سیو کوئ او د دې نه وروسته راځم ریفریش کوم د اول پیراګراف څنګه سو دا هم د موږ سره ریډ سو صحیح ده. یعنې یو پیراګراف باندې دا ډیزاین وسه. اوس که مثلا زه ورته وایم چې راوسم بیا HTML ته مثلا زه یو بل کلاس ګورم چې موږ سره بل پیراګراف دلته د چې په نامه ده د CSS info په نامه ده یا مثلا دلته اخیری پیراګراف چې دا موږ سره دې کلاس چې ده HTML info ده صحیح ده. دا سره اخلم او دلته په CSS کې په دې باندې کوډ کوم. مخې ته ډاټ علامه ورته اچو او دا چې کو HTML info هغه د کلاس ویلو لیکو او نور دلته په دې باندې ډیزاین مشخص کوم. مثلا زه دلته ډیزاین مشخص کوم چې د فونټ سایز دی 2 EMC او کلر دی وایټس. دا کنټرول A سیو کوئ دې نه وروسته راځو دا ریفریش کو اخر کې وګوره د اخري پیراګراف هم کلر څنګه د موږ سره وایټ شو وبخئ او هم
د سایز د موږ سره څنګه سو لوی شو. نو دغه د چا په اساس دا ډیزاین موږ ته مشخص کړي، کلاس سلیکټر په اساس موږ ته مشخص کړي. اوس راځو مثلا آی ډي سلیکټر وایو چې آی ډي سلیکټر څه ده. آی ډي سلیکټر څه ده؟ د آی ډي سلیکټر په اساس باندې هم موږ په یو الیمنت یا یو ټګ مشخص کولای شو. صحیح ده، په چې هغه ته موږ چې وکړو ډیزاین وکړو. مثلا زه راځم ځینې هغه د پیراګرافونه دي، مثلا هغه ته ما آی ډي اټریبیوټ اخیستی ده. مثلا دغه دویم پیراګراف ده، د دویم پیراګراف ته اټریبیوټ مې آی ډي اخیستی ده او ویلو ورته ما سیکنډ ورکړی ده. راځم سی اس اس ته او سی اس اس کې وبخښئ سی اس اس کې زه دې ته چې واخلم هیش علامه اخلم او ورته وایم چې سیکنډ پیراګراف. صحیح ده، هغه د آی ډي ویلو مې دلته ورته ولیکله. صرف د کلاس او د آی ډي سلیکټر په ډیکلیئر کول کې فرق دا ده چې دلته ډاډ علامه اچول کیږي او دلته چې اچول کیږي هیش علامه اچول کیږي. نور هماغه خبره ده. راځو قوسونه مو شروع کړل او وینو مې ورته ورکړل چې کلر شي سي براون سي. دا کنټرول اس سیو کوئ او د دې نه وروسته راځو دغه چې ریفریش کو دغه دویم پیراګراف به د موږ سره څنګه کیږي براون کیږي. ګوره دا چې سو د موږ سره براون سو. دا چې دا د آی ډي سلیکټر. راځو اخیری یو ته چې سیمپل سلیکټرونو له جملې نه یونیورسل سلیکټر ده. یونیورسل سلیکټر چې ده دا موږ څه رقم وایو یونیورسل سلیکټر. یونیورسل سلیکټر چې کله موږ ډیکلیئر کو یا مشخص کو د یونیورسل سلیکټر په اساس باندې په HTML کې یا په بورډ کې چې یا په HTML صفحه کې چې څه الیمنت دی په ټول باندې دغه ډیزاین اپلای کیږي. مثلا زه ورته وایم چې سټیریک یونیورسل سلیکټر یوازې د سټیریک علامې په اساس باندې څنګه کیږي. سټیریک علامې مې واخیسته، قوسونه مې شروع کړل او اخر کې مې یو پراپرټي مې ورته وکړه چې ټیکسټ ډیکوریشن لاین چیکه لاین تھرو کا، یعنې موږ ته دغه لیکنه چیکه لاین تھرو کا. راځم دا ریفریش کوم. کله چې ریفریش کوم ګوره په دې کې چې سپن ده او که پاراګراف ده یا که دې کې موږ سره انډرلاین لپاره یو ټګ ده یا مثلا ایټالیک ټګ ده یا مثلا د موږ سره بل نور داسې ټګونه دي په ټولو باندې چې کېږي دغه ډیزاین اپلای کېږي. ولې چې دلته ما د یونیورسل سلیکټر نه استفاده وکړله. صحیح ده. اوس مثلا که زه دلته ورته ولیکم چې فی، صحیح ده، یا مثلا زه راځم سلیکټر ته ما سره یو پیراګراف ده، دغه پیراګراف د چې په نامه ده سی اس اس انفو په نوم ده. صحیح ده. دلته راځم ډاډ علامه اچوم او چې لیکم سی اس اس انفو، بیا نه وروسته سټیریک. دې هدف څه ده؟ دې هدف دا ده چې په دغه پیراګراف کې چې دې کلاس نوم چې ده سی اس اس انفو ده، څه چایلډ څه دي، چایلډ ټګونه الیمنټ څه دي، دغه ټولو باندې ډیزاین اپلای کیږي، په نورو نه اپلای کیږي. یوازې دغه د فی دي نه چې کوم ټګونه دي په هغو باندې اپلای کیږي. دې نه چې ده مثلا یو ده راسره انډرلاین لپاره ایټالیک ده، مثلا بولډ راسره. صحیح ده. دا راځم کنټرول اس سیو کوئ او دا هم کنټرول اس سیو کوئ. کله چې دغه ریفریش کو، صحیح ده، نو ټول نه ختم سه. ولی ختم سه؟ ځکه د نور نه ختم کې یوازې هغه سی اس اس ان په کوم پیراګراف چې دغه پیراګراف په دې باندې دا اپلای کیږي. خو د دې نه کوم الیمنت دی، مثلا الیمنت یو الیمنت د چې په د انډرلاین لپاره دغه سو په دې باندې هم اپلاینس لاین چې راغی ترو راغی. بل چې لپاره ایټالیک باندې هم چې لاین ترو راغی مکته. صحیح ده. او همدغه شان یو بولډ سره بولډ لفاظ هم چې راغی دغه لاین ترو کوم ډیزاین چې مور کړو هغه مکته راغو. دا د چا کار سو؟ دا د یونیورسل سلیکټر کار سو. یعنی یونیورسل سلیکټر په اساس باندې په HTML کې په ټول الیمنټونه موږ چې کوي مشخص کوي. بیا که چیرته موږ مخې ته یو کلاس یا آی ډي یا مثلا ټایپ سلیکټر هغه ورته مشخص ک دغه د نه بیا کوم الیمنت به غو باندې یوازې اپلای کیږي، په نور نه اپلای کیږي. صحیح. نن ورځ درس همدومره الله دې وکړي چې په پوښي راتلونکي ورځ ته موږ په کمبینیټر سلیکټر باندې بحث کوو.